مې لفوجان شي رمز د انسجام په معنا او اعادت ځوانان شي پوهه تربیت دې د جهاد لومړی عنوان شي کټ مټي تاغوت قسم د نوح نه د طوفان شي رسو به انشاء الله تر خپل وروستي مراد وكاوي اعداد زلمو وكاوي اعداد زلمو وكاوي اعداد وكاوي اعداد زلمو وكاوي اعداد زلمو وكاوي اعداد فاطمو سينو كلا د عشق مست خمار ابرا ترى کړی د جهاد اعداد وقار غواړو شریعت یا شهادت دمو شعار پر دینن تالو تا پجالو تا مټوار څو پیوانی دا پیوا صدا پترنو شوي قطع امر واعد لهم شوي قطع امر واعد لهم تجهيز من لفوجان شي رمز انسجام په معنا او اعاده ځوانان شي پوهه تربیت دې د جهاد لومړی عنوان شي کټ مټي تاغوت قسم د نوح نه بطوفان شي رسو به انشاء الله تر خپل وروستي مراد وکاوي اعداد زلمو وکاوي اعداد زلمو وکاوي اسلامي امارات زمینی لفوجان محترم وزیر سرجدان مولوی صاحب محمد یعقوب مجاهد السلام علیکم ورحمۃ اللہ لطالبات پرسنل معینہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لجگرائز گڑم تکڑ قمندارے دخون اوروزنے لترسی روان سکیٹ گوزی دائمی افسران برزمانان آمدارمی سربازان بنظام در سیماستان جدرازم راجلی تقسیم کروں گے جگرائش رحمت خوبے سلوڑی کا نام ترانسیسوان افغان ولس رستيه لأسري تغدى طريق ابن زياد لقافلي ريخي جهاد كي ديويار لي كرنمي سترى مجاهزة اسلامي ملي اردو گران افغانستان استاد دفاع تايو چمتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستړي مسي فيك تجهيز من لفوجان شي رمز د انسجام په معنا او اعاده ځوانان شي پوهه تربیت دې د جهاد لومړی عنوان شي کټ مټي تاغوت قسم د نوح نه بطوفان شي رسو به انشاء الله تر خپل وروستي مراد وكاوي اعداد زلمو وكاوي اعداد زلمو وكاوي اعداد وكاوي اعداد زلمو وكاوي اعداد زلمو وكاوي اعداد ژوند په مسیر د عبیده ابن جراح مشق د بدنونو تمرینونه د سلاح مرد ازادۍ ختلی وړانګې د فلاح وینو رنګ راوړی د حسین ذوالجناح مخکې قدمونه حرکات برابر خلکی زمزمې وایو د الله اکبر خلکی زمزمې وایو د الله اکبر 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 زدکړې د طوفان د قطاعاتو بل تنظیم ګام لکه غزل رغم درول د هر ندیم هوډ په فولادي پیاوړی نیسو په تصمیم صرف منتظر به یو تر امر د زعیم راز استشهاد د سلمى ابن الاکوا ډیرو ظلمو وکړه لغاویرا الوداع ډیرو ظلمو وکړه لغاویرا الوداع چې تعال فکر تجهیز من لفوجان شي رمز د انسجام په معنا او اعاده ځوانان شي پوهه تربیت دې د جهاد لومړی عنوان شي کټ مټي تاغوت قسم د نوح نه بطوفان شي رسو به انشاء الله تر خپل وروستي مراد وكاوي اعداد زلمو وكاوي اعداد زلمو وكاوي اعداد
وكاوي إعداد زلمو وكاوي إعداد زلمو وكاوي إعداد وكاوي إعداد زلمو وكاوي إعداد زلمو وكاوي إعداد بقى نظام أو جوندو إعداد جسمي أو فكري رزنتو إعداد بقى نظام أو جوندو إعداد جسمي أو فكري رزنتو إعداد تكامل توازع تواصل إعداد ديل خوف وخطر نخلاص إعداد تكامل توازع تواصل إعداد ديل خوف وخطر نخلاص إعداد عشاق ودعي شق مزمون إعداد ديدمي نسبيتا لي أزمون إعداد عشاق ودعي شق مزمون إعداد ديدمي نسبيتا لي أزمون إعداد بقى نظام أو جوندو إعداد جسمي أو فكري رزنتو إعداد بقى نظام أو جوندو إعداد جسمي أو فكري رزنتو إعداد بطلان فلسفة تزوال إعداد مدافع ضد حقس بن قانون إعداد بطلان فلسفة تزوال إعداد مدافع ضد حقس بن قانون إعداد ضد نفس وشيطان محكمة إعداد تيختن درزا بلوريون إعداد ضد نفس وشيطان محكمة إعداد تيختن درزا بلوريون إعداد بقى نظام أو جوندو إعداد جسمي أو فكري رزنتو إعداد بقى نظام أو جوندو إعداد جسمي أو فكري رزنتو إعداد بشارات دي دناوي بدلون إعداد دي أمات لربع بيوستون إعداد بشارات دي دناوي بدلون إعداد دي أمات لربع بيوستون إعداد دي جواد جوهر دا مسلم إعداد ممصدر دا خوخي أو سكون إعداد دي جواد جوهر دا مسلم إعداد ممصدر دا خوخي أو سكون إعداد دي بقى نظام أو جوندو إعداد جسمي أو فكري رزنتو إعداد دي بقى نظام أو جوندو إعداد جسمي أو فكري رزنتو ضروري معسكر ضروري ده شمتو منظم اسم الأخكر ضروري ده إعداد ضروري معسكر ضروري ده شمتو منظم اسم الأخكر ضروري ده جهاد روزنتون ده هواد رغول ځان فولاد جوړول استقلال پرې ساتل جهاد روزنتون ده هواد رغول ځان فولاد جوړول استقلال پرې ساتل خپل وجود د اسلام مختص پر ضروري دی شمتو منظم سپین لښکر ضروري دی اعداد ضروري معسكر ضروري دی شمتو منظم سپین لښکر ضروري دی اعداد ضروري معسكر ضروري دی شمتو منظم سپین لښکر ضروري دی مدرسه د اعداد زنده باد زنده باد تربیت د جهاد زنده باد زنده باد مدرسه د اعداد زنده باد زنده باد تربیت د جهاد زنده باد زنده باد ځان پر دین زارول د خپل سر ضروري دی شمتو منظم سپین لښکر ضروري دی اعداد ضروري معسكر ضروري ده شمتو منظم سپین لښکر ضروري ده اعداد ضروري معسكر ضروري ده شمتو منظم سپین لښکر ضروري ده باید وکړو قیام وساتو خپل نظام د سپېڅلۍ رښتین دا د سرو وینو جام باید وکړو قیام وساتو خپل نظام د سپېڅلۍ رښتین دا د سرو وینو جام هر دمې
کردار ته هنر ضروري دی چمتو منظم سپین لښکر ضروري دی اعداد ضروري معسكر ضروري دی چمتو منظم سپین لښکر ضروري دی اعداد ضروري معسكر ضروري دی چمتو منظم سپین لښکر ضروري دی د غلار د خلیل د غلار د منصور تیرې دل غواړي عشق پس پردار د منصور غلار د خلیل د غلار د منصور تیرې دل غواړي عشق پس پردار د منصور پر وجود د مین جوړ پر هر ضروري دی چمتو منظم سپین لښکر ضروري دی اعداد ضروري معسكر ضروري دی چمتو منظم سپین لښکر ضروري دی اعداد ضروري معسكر ضروري دی چمتو منظم سپین لښکر ضروري دی د خدای لار کې سکون اطمینان دی اشنا هم عزت هم ثواب د جهان دی اشنا د خدای لار کې موږ د یو قوي او منسجم اسلامي فوج د روزنې او سمون په فارمټ را بډوهلي دا فوج بارکات د دښمن مروب شي او د اسلامي فوج په لیکو کې نظم او ډیسپلین رامنځته کړي ضروري دی چمتو منظم سپین لښکر ضروري دی اعداد ضروري معسكر ضروري دی چمتو منظم سپین لښکر ضروري دی اعداد ضروري معسكر ضروري دی چمتو منظم سپین لښکر ضروري اعداد دی بقا د نظام او ژوندو اعداد جسمي او فکري روزنتو اعداد دی بقا د نظام او ژوندو اعداد جسمي او فکري روزنتو اعداد تکامل تواضع تواصل اعداد دی لخوف او خطر نخلاص اعداد تکامل تواضع تواصل دا فوج په مادي لحاظ نسبتا کمزوری خو د قوي ایمان او کلک هوډ په نړۍ کې مثال فوج دی دنیاوال چې فوجونه جوړوي لومړی د روزنې له پړاو تېروي وروسته یې د جګړې ډګر ته وړاندې کوي خو د دې فوج ځانګړنه دا ده چې اول د جګړې څخه امتحان ورکړی او اوس یې دا بېلابېل پړاوونه طی کوي د نظام او ژوندو اعداد جسمي او فکري روزنتو اعداد دی بقا د نظام او ژوندو اعداد جسمي او فکري روزنتو اعداد د بطلان فلسفو تا زوال اعداد مدافع دی د حق سپین قانون اعداد د بطلان فلسفو تا زوال اعداد مدافع دی د حق سپین قانون اعداد دی د نفس او شیطان محکمه اعداد د څښتن د رضا بلوریون اعداد دی د نفس او شیطان محکمه اعداد د څښتن د رضا بلوریون اعداد دی بقا د نظام او ژوندو اعداد جسمي او فکري روزنتو اعداد دی بقا د نظام او ژوندو اعداد جسمي او فکري روزنتو اعداد بشارات دی د نوي بدلون اعداد دی امت لره بیا پیوستون اعداد بشارات دی د نوي بدلون اعداد دی امت لره بیا پیوستون اعداد دی جواد جوهر د مسلم اعداد مصدر د خوښۍ او سکون اعداد دی جواد جوهر د مسلم اعداد مصدر د خوښۍ او سکون اعداد دی بقا د نظام او ژوندو اعداد جسمي او فکري روزنتو اعداد دی بقا د نظام. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. ټولو محترمو حاضرینو، علماء کرامو، مشایخو، مشرانو،
او خصوصا نو فارغ شوو ځوانانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د خوشحالۍ ځای دی چې نن موږ او تاسې په داسې غونډه کې شرکت کوو چې د نظامي شرعي او عقیدوي زده کړو څخه په سلګونو او زرګونو فارغان لرو. الله جل جلاله دې د ټولو ستړیاوې چې په دې تعلیمي برخه کې یې ګاللې دي د استادانو هغه سعی او کوشش چې د دوی سره یې کړی دی په خپل عالي دربار کې قبول او منظور کړي. غواړم یو څو مختصرې خبرې و محترمو نو فارغ شوو شاګردانو ته وکړو. محترمو تاسو چې دغه تعلیم کاوه دا څو میاشتې په تعلیم باندې اخته واست، مصروف واست، د شپې او د ورځې ستړیاوې مو وګاللې، زحمتونه مو وګالل، بدني او ذهني ستړیاوې مو وګاللې. دا د یو لوی هدف او لوی مقصد دپاره وي. تر ټولو اول خو تاسو ان شاء الله تعالی د الله جل جلاله دغه حکم پوره کړی او د دې دپاره مو هڅه او کوشش کوئ چې دغه حکم باندې عمل وکړئ چې واعدوا لهم ما استطعتم. تیاری وکړئ د دوی دپاره څومره چې ستاسو په توان او طاقت کې وي. ستاسو توان او طاقت همدا دی چې بدني روزنه ترلاسه کړئ، فکری روزنه ترلاسه کړئ، اسلحې زده کړئ، ټانګان زده کړئ، تر څو د هر مشکل حالت سره چې مخامخ کېږئ په میړانه مقابله وکړای شي. د دې اسلامي نظام څخه د مسلمانانو د دې پاک هېواد څخه او د خپلو عقایدو څخه دفاع وکړای شي. ستاسو همدا توان وو، ستاسو همدا مسؤلیت وو او په همدغه کچه تاسو مکلف یاست. مکلفیتونه بېلابېل دي. موږ به نورې هغه هڅې کوو چې هغه زموږ د توان او زموږ د طاقت او زموږ د استعداد سره برابرې وي. نو ان شاء الله تعالی لکه څنګه چې تاسو هڅه او کوشش کوئ په خپله برخه کې، موږ به په خپله برخه کې هڅه او کوشش کوو چې هر هغه څه وکړو او خپل ټول هغه توان په لاس واچو تر څو د الله جل جلاله دغه حکم عملي کړو. محترمو کومې زده کړې چې تاسو دلته کړي دي او لیدلې مو دي، اکثره وخت داسې کېږي چې کله د دې ځای څخه ملګري فارغ سي او ولاړ سي، یو هفته و یو میاشت دغه شان په فکر کې وي، وروسته یې بیرته د فکر څخه دا شان ټول ووځي او هغه پخواني حال ته ستون سي په کوم وخت کې چې د هیڅ نظامي او فکري زده کړه نه ولیدلې. نو اوله توصیه مو تاسو ته دا ده چې تاسو دغه زده کړې چې کړي مو دي دا مه هېروئ او تکرار یې کوئ. روزانه په شواروز کې دې ته وخت ورکوئ، هم حرکات نظامي چې دي دا ترسره کوئ، ورزش کوئ او هغه اسلحې چې ستاسو زده کړي دي د هغو تمرینات کوئ تر څو پر دغه حالت باندې تاسو تر پایه پورې باقي پاته سئ. او په هره برخه کې چې تاسو تعلیم لیدلی دی هغه د ځانه سره یاداشت کړئ چې بیا مو د ذهن څخه ونوځي او در څخه هیر نه سي. دغه زده کړې چې په تاسو باندې کېږي په دې باندې لوی لوی مصارف راځي، خلک در سره مصروفه وي، استادان ستړیاوې در سره کوي، کوشش در سره کوي، د اسلامي امارت او د بیت المال ډېر مصارف در باندې کېږي. که چیرې تاسو دا هېروئ او بیرته یې د پامه څخه غورځوئ، ګورئ دا بیا ناځواني ده. نو ناځواني به بند دی، ناځواني به نه کوئ. الله جل جلاله دې ستاسو ستړیاوې قبولې کړي او نظم او ډیسپلین چې دی دا به همیشه مراعات کوئ. لکه څنګه چې مو دا اوس مراعات کړی دی دا به همیشه تاسو داسې کوئ. بې نظمي مه کوئ. په بې نظمۍ باندې د ټول نظام بې نظمي ستاسو د بې نظمۍ څخه معلومیږي. کله کله پر یو چک پوینټ باندې مجاهدین ولاړ وي، یو ځای په امنیت باندې ولاړ وي، نو هغه د ده قد و قوارې ته چې دی خلک ګوري چې ته د دی
یونیفورم یې څه رقم دی، بوټونه یې څنګه په پښه کړي دي، خولۍ یې څنګه پر سر ده، ټوپک یې څنګه نیولی دی، په کوم حالت کې ولاړ دی، متوجه دی که غافل دی. دې ټولو حالاتو ته هم دوست ګوري هم دشمن. دوست در باندې خفه کېږي که لږ بې نظمي وي، او دشمن چې دی هغه خوشحاله کېږي او فرجه پیدا کوي چې دا اساکر چې دلته په امنیت باندې ولاړ دي دا غافل دي او دغه فرجه د دې ده چې موږ خپل هدف ته ځان ورسوو. نو دې ټولو شانو ته به ښه متوجه کېږي، په هر حالت کې به متوجه یاست. کوشش به کوئ چې هیڅ نوعه داسې یو حرکت ونه کوي چې هغه د نظام پر بې نظمۍ باندې دلالت وکړي، هغه پر دې باندې دلالت وکړي چې دا مشران چې دي یا استادان چې دي دیو ته یې زده کړه نه ده ورکړې، او تاسو د به کېدای شي په دې کې مختلفې زده کړې درکول سوي. د ولس سره د مخامخ کېدو په حالت کې باید تاسو څه وکړئ، د تلاشۍ په وخت کې باید تاسو څه وکړئ، د یو ځای د امنیت د نیولو په وخت کې باید تاسو څه وکړئ، په خپل منځ کې باید څنګه ګزاره وکړئ، د خپلو مشرانو باید څنګه اطاعت وکړئ، د خپلو کشرانو سره باید څنګه شفقت وکړئ. دا ټول شان په ذهن کې در سره وساتئ، هېروئ یې مه، غافله کېږئ مه. الله جل جلاله دې تاسو ته توفیق درکړي چې تاسو دغه کړي زده کړي په ښه سالمه طریقه باندې وساتئ او نورو هغو کسانو ته چې ستاسو تر شا پاته دي دا ورسوئ، ذهنونه یې ور جوړ کړئ. الله جل جلاله دې تاسو او موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. الله جل جلاله مستړیاوي زحمتونه او تکالیف قبول کړه. الله جل جلاله دې پر دغو زده کړو باندې زموږ سره د عمل کولو توفیق درکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. زلمو وكاوي إعداد فاطمو سنو كلا دا عشق مست خمار رب رترا كړی د جهاد اعداد وقار غواړو شریعت یا شهادت دامو شعار بردینن تالو تا پجالو د مټوار څو پیوانی دا پیوا صدا پترنم شوی قطع امر واعد سپینه بیرغه زموږ ژوند دی دا قربان مخ ته دې مړاوی مشه. سپینه بیرغه ته دې تل زموږ د سرونو په قیمت هست او آباد دی. سپینه بیرغه ستا تر سیوري لاندې زموږ یوازینی شعار فتحه یا شهادت. تسم د نوح نبی طوفان شي رسو به ان شاء الله تر خپل وروستي مراد وكاوي إعداد زلمو وكاوي إعداد زلمو وكاوي إعداد وكاوي إعداد زلمو وكاوي إعداد زلمو وكاوي إعداد ستر استعدادنا أو تفاندي جذبي موږ د افغان ولس رستۍ لأسري غدا طريق ابن زياد لقافلي في جهاد کی دیویاړلې کرنمې ستره مجاهزه اسلامي بلی اردو دوغر رضی الله تعالی تعالی کنده دلوج زبخی پشلیرلو نظم قدمونو د تیرېدو په حال کې دی. تعالي فيك تجهيز من لفوزان شي رمز انسجام بمنور عادة وناشي قوها تربية بام دا ابو عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه تعليمي کنده په منظم قدمونو د لور نه مخ د تیرېدو په حال کې دی. ان شاء الله تر خپل وروستي مراد وكاوي اعداد زمو وكاوي اعداد زمو وكاوي اعداد وكاوي اعداد زلمو وكاوي اعداد زلمو وكاوي اعداد ژوند په مسیر د عبیده ابن جراح مشق د بدنونو تمرینونه د سلاح مرد ازادۍ ختلی وړانګې د فلاح وینو رنګ راوړی د حسین ذوالجناح
مخکې قدمونه حرکات دی برابر خوله کې زمزمې وایو د الله اکبر خوله کې زمزمې وایو د الله اکبر اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای دون بلخشی برای اخت نمودن تصمیم خیش وزیر هستم. کم لکه غزل رغم درول د هر ندیم برای امارت اسلامی افغانستان صادقانه خدمت میکنم. منتظر بیو تر امر د زعیم روزل مو وکړه لغاویرا الوداع ویرا الوداع جوړ تعالی فکر تجهیز ملي فوجان شو د افغانستان اسلامي امارت لپاره خدمت کوم.